د ګڼه ګوڼې ښار واټونو کې په جادوګرو پښو حیرانوونکې ځغاسته. دا ډله زلمي لکه له سیله جلا شوي مرغان د کابل ښار په سړکونو د یوه فنا کیدونکي سپورټ د ژوندي ساتلو هڅه کوي. وایي ټاکلی ځای او د حکومت ملاتړ نه لري که نه ان د نړیوالو لوبو وړتیا ځان کې ګوري. دا خو موږ ټوله سره پېژندل شوی ځای نه لري، رسمي ځای نه لري، بس موږ ټوله په سړکونو باندې ګرځو. خپله کابل خپل ښار نه پاتې کېږي، خپل هغه ورزش مخ ته وړي، نور څه سم رسمي ځای نه لري. موږ خو تقریبا په خپله کابل کې د ولایتونو بغیر تقریبا 900 زده کوونکي یو د خپله د میرشتي ورزشي اوس موږ 15 کسان راوتلي یو، ځکه چې بعضې خلک دي چې اقتصادي مشکلات یې سخته زیات دي، شپه هم کار کې بوخت وي، ورځ هم کار کې بوخت وي. موږ زده کوونکي یو کولی شو خپل ورزش مقام کړو. زموږ هیله او هدف خو څه چې دی که نه د آیندې لپاره اوس موږ دا ورزشي رشته کې ډېر زحمت ایستلی، ډېر خاورتیا هم کړي، نو موږ غواړو چې په دې کې ځای ته ورسېږو. بس ورځنۍ هیله د امارت اسلامي نه دغه ده چې زموږ دا ورزش په رسمي ډول وپېژندل شي، تر څو موږ وکولی شو چې افغانستان د ملي بیرغ تر څنګ یو افتخارات راوړو. او په خپله کابل کې د سپي دوستانه لوبې ترسره کېږي دي او موږ ډېر لرې دي چې په پښتانه او ولایتي مسابقو کې افغانستان کې مرکز کابل یعنې اولنۍ لوبډله ده چې هر کال افتخارات راوړي ولایتونه. خطر خو شته ده، په هر ورزش کې خطر شته، خو دې کې خطر زیات ده. نو چې زده یې کړې که نه دغه تنګ ځای ته ډېر سخت مزه راکوي، که نه چوس پکې ډېر ښه وځو. نو چې چا چې نوی زده کوي یا زده یې نه وي هغه ته ډېر سخته واقع ده. امارت اسلامي ته مې دا پیغام ده چې موږ ته دا اول زموږ دا ورزش په رسمي ډول وپېژندل شي او بل موږ ته مناسب ځای راکړي تر څو موږ کولی شو چې هغه نوي زده کوونکي چې دي که نه چې زړښت دی چې موږ غواړو چې ورزش وکړو او هم کولی شي چې ورزش زده کړي او موږ هم د هغو تر څنګ کولی شو چې تمرین وکړو. والله جالبه خاطرې خو خاطرې خو ډېرې دي. یوه ورځ زه هم د دوه ملګري مې راسره وو، بس د چمن نه را روان وو، کاشين مو کلک نیولی، ډېر وران ولوېدم، ښه په هوش کې وم خو بېهوشه مې ځان په فکر کوو، ټول خلک راباندې راټول وو. ډېره جالبه خاطره وه، یعنې خندل مې، خپل ځان سره مې خندل، جوګ عموما. زما ټولو ځوانانو ته دا پیغام ده، هیله مې دا ده چې د نشهیي توکو نه لاس واخلئ او راشئ خپل ورزش ته. ورزش هر ورزشي نه تنها سکیټ هغه ډېره صحت ته ګټه لري او تاسو کولی شئ چې د نشهیي توکو نه لاس واخلئ، ځکه چې نشهیي توکو سبا تاسو غلا ته هر رقم د هڅندګۍ تاسو مجبوروي، تاسو په کور کې هغه نوم هم باید څوک غوره نه کوي. د کابل په ګډون د هیواد په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د اسکیټ لوبې ترسره کیږي. لوبغاړي وایي که حکومت ورته پاملرنه وکړي او له هیواده بهر ورته د سیالیو چوپړتیا برابره کړي، اسکیټ به وده وکړي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کابل.